معززو یو کس پوښتنه کړې چې ما نه مور پلار ډېر خفه دي، زه څه وکړم؟ سامعین ورونو، دا مسله ګوره واورئ. الله رب العزت خپل رضا چې ایښې ګوره دا د مور پلار په رضا کې ایښې دی. که یو سړی ته پیژنې چې دنه خدای راضي دی که نه، نو د کور ته لاړ شه وګوره چې دنه مور پلار راضي دي که نه. که دې سړي نه مور پلار راضي وي، اگر ډېر غټ ګناهګار هم وي، نو الله رب العزت به دنه راضي وي. ولې نبي کریم علیه السلام پخپله فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. وی د مور پلار په رضا کې د الله رضا پرته دی، او د مور پلار په ناراضګۍ کې د الله ناراضګي پرته دی. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي ان اشکر لی ولی والدیک، سورة لقمان. وی تاسو زما شکریه ادا کوئ او د مور پلار شکریه ادا کوئ. عبدالله ابن عباس فرمایي وی که څوک د مور پلار شکریه نه ادا کوي، صرف د الله شکریه ادا کوي، وی د الله شکریه ده ته هیڅ فایده نه ورکوي چې څوی مور پلار شکریه نه ادا کړي. نبی علیه السلام څه فرمایي؟ د مور د خپو لاندې جنت دی. نو موږ تاسو جنت حدیث کې راځي چې او اسمانونه هم بره دی. موږ تاسو ته الله کور ته راوستی دی، موږ تاسو ته الله کور ته راوستی، خو چې د مور پلار قدر وکړو، د مور پلار خدمت وکړو او مور پلار ناراضي شو. ځکه چې مور پلار موږ تاسو ناراضي شي، الله موږ ناراضي دی، او الله رب العزت به موږ ته جنت الفردوس راکوي د مور پلار په خدمت په وجه باندې. معززو، که چا والدین ژوندي او دوی بچونه د مور پلار خفه وي، نو دوی ته پکار دی چې مور پلار نه معافي وغواړي، او که وفات شوي قبر ته دې ورځي، هلته دې دعاګانې ورته کوي، مور پلار ته دعاګانې کوي. زمونږ کتابونو مسئله دا ده چې الله رب العزت به دې سړي نه په قبر کې هم مور پلار خوشحال کي، او چې دا خو قبر ته ورځي هلته دې معافي ترې غواړي، دعاګانې دې ورته کوي. یو ولي الله و، هغه به دا عادت و چې هغه به شپې راتلو کور ته، سهار به درسونه کول، احادیثو درس به کولو، چې کور ته به راغو مور ته به چاپي کوله. خو یو ورځ راغو مورکۍ وده وه، دی چې راغو نو ګوري مور یې وده دی چې اوس خو که چاپي کو مور به مې راپاسي. خو زه راشه د مور په دې تلو باندې د خپو باندې ګرد خښ و، د خپله ږیره راواخیستله، هغه مور هغه خپې په دې خپله ږیره باندې صفا کړې، هغه ګرد نه. سهار چې درسه راغی، شاګر ورته وایي استاد جي بیګا مې خوب کې لیدلی وي، په جنت کې ګرځېدلې، او ستا په دې ږیره کې د جنت ملغلرې او پړکېدلې او پړکای کوله. هغه استاذ شیخ صاحب ورته فرمایي چې ما په هغه حدیث باندې عمل وکړو چې نبي علیه السلام فرمایي چې د مور خپو لاندې جنت دی. وی زه راغلم، ما د خپله ږیره راواخیستله او دا مې د مور په خپو باندې ومږله، ګر مې ترې صفا کړو. دا تا چې زه کتلی یم په جنت کې، دا ما بېګا خپلې مور سره دقه شان خدمت مې وکړو، نو د هغې په برکت سره زه الله رب العزت تا ته په خوب کې په جنت کې وښودلم. نو معززو، د مور پلار خدمت کول قسم په خدای په دې باندې جنت میلاوي. چې مور پلار چا ناراضي وي، خدای ور ناراضي دی. او بل حدیث شریف کې هم نبی کریم علیه السلام ته یو صحابي راغو، نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي چې یا رسول الله زه تاسو سره جهاد ته ځم. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې راتلې مور پلار دې خوشحال و که خفه و؟ وی هغوی خو جړل. وی منډه لاړ شه، مور پلار خوشحال کا، هغې نه پس راشه، ځکه چې مور پلار خوشحال شي نو خدای به خوشحال وي، چې مور پلار خفه نو خدای به خفه وي. نو د الله خپل رضا مور پلار پر رضا کېښی. داسې بعضې خلک مونږ ته وایي ما نه مور پلار خفه دي، چې مور پلار درنه خفه دي، خدای درنه خفه دی. که مور پلار درنه خوشحال وي، اگر که ګناهګار وي، خدای درنه بس خوشحال دی. ځکه نبي علیه السلام پخپله فرمایي چې د مور پلار په رضا کې د الله جل جلاله رضا پرته دی.